زما نامه فضل امین ده او د پی ټی آی حکومت ډېره تبدیلي راوسته انشاءالله که بیا ورته موقع میلاو شوه نو ډېر څه به وکړي په کچا پرېښو پوه شو لکه څه تبدیلي ته څه مطمئن زه ما چې دا څونه کارونه دي وکړی د پی ټی آی والا نو زما تقریبا د 43 کال عمر کې داسې یو ګورنمنټ نه دی یاره جی هغې خو سمونه کاسې فضول دی دا هغې مطمئن ته یو کس هم نشته دی بل نوم راته ووایه وزیر خان جی نه څنګه یې څه ونه کړل لکه تا دې نه څه یاره څه یو سهولت هم نشته دی نو څه سهولت یې جوړ کړی لارې ټولې بندې دي میټرو ټول هغه ګډ وډ سړکونه ټول مات ګوډ دي څوک پې تللی نه شي هېڅ سهولت نشته دی عبدالتواب نامه مې زه هېڅ هم نه یم نور به زه څه ووایم دغه حل دی څه حل د کاروبار مسلې دي روزګار شته نه او غریبي دار چا بال بچه‌داره یو بس دغه حل دی نو څه دي والله تر اوسه خو ته مطمئن یو 15 کاله تیر کړو حاجي اسلم مې نوم دی نو ولې ته مطمئن بس دا کارونه مارونه خو یو که دا چوک چا تر اوسه کولاو کړی چې دا دې کولاو کو شول حق ته بڑا بیرې خو خپه دې په دې مې چې زمونږ دین بهر قانونه ورته وایي په هغې کې موږ په خپلو پیسو شګې اچوو په خپلو پیسو شګې اچوو او ګاډي مړم کړي او خاورې راوړو په ځان ته لارې سمو حکومت نه به موږ په څه خوشحاله شو صرف په یو پل باندې چې پل موږ ته جوړوي موږ ته خو نوره سکونت پکې میلاو نه شو افتخار هسې رسوا تړخ ته ښایسته ښایسته روډونه جوړ شو موږ په خپله لاړو چکرو مکرو باندې هم کته ډېر ښایسته او نور ښایسته پولیس کې چینجنګ راغو په هسپتال کې راغو نور شینو کې او بس دا بجلی به مله ټیک ټاک په زمانو مې ورنځیب دی جی بس پی ټی آی ښه حکومت و سړکونه مرکونه خو پکې ساز شو او بل ټریپک والا موږ په عذاب کړي نه د دې وجې به د حکومت خواښ